क्या متوجه شئ MS PowerPoint 2016 MS څه معنا بسمت الله مایکروسافټ چې د کمپنۍ نوم ده PowerPoint د پروګرام نوم ده او 2014 ماډل دا یو د افیس پروګرامونه ده موږ تاسو په افیس پروګرامو کې اول ورډ ویلې کنه چې موږ ویل ورډ څه کار کوي ورډ پروسیسر ورته ویل کېږي چې اپلیکیشن او ډاکومنټ پکې جوړیږي نو کله چې موږ یو دفتر کې یو اپلیکیشن جوړو ډاکومنټ جوړو نو هغه همیشه کوم پروګرام نه به استفاده کوو ورډ نه استفاده کوو بیا هغه نه راوروسته مو ایکسل ویل مایکروسافټ ایکسل مو ویل نو مو ویل مایکروسافټ ایکسل چې د سپریډ شیټ پروګرام ده او سپریډ شیټ پروګرام څه لپاره استعمالېږي میتھمیټیکل اینڈ لاجیکل ورک لپاره نو کله چې موږ په یو دفتر کې میتھمیټیکل او لاجیکل ورک کوو نو بیا ایکسل استعمالوو اوس راځي نوبت پاورپوینټ ته پاورپوینټ بیا څه لپاره استعمالوو نو وایي چې پاورپوینټ از presentation program PowerPoint is presentation program PowerPoint is the presentation program the presentation څه معنا present کول پیشکش کول پیشول پیشنهاد د نوبل شي وړاندې کول دته چې دا presentation ویل کېږي نو همیشه PowerPoint د څه لپاره استعمالېږي presentation لپاره استعمالېږي په یو دفتر کې مثلا کلنۍ بودیجه هم جوړه کړې ده غواړي چې ټول مثلا هغه کوم سټاف چې دا هغو ته وښیاست چې په دې کال کې به موږ کوم شیان مصرفوو کوم شیان باخلو دفتر لپاره که نه نو هغوی ټول درته ناست وي نو څه رقم به یې ورته ښایست نو له کوم پروګرام له لارې به یې ورته ښایست PowerPoint تاسو به هر څه په PowerPoint کې آماده کوئ بیا به د همدغه لارې نه ورته ښایست یا مثلا نن سبا پوهنتونو کې چې تدریس ورکول کېږي که نه ټول هر څه یې په PowerPoint کې منظم کړي وي چې کوم شیان دی په نظر کې لري چې زه یې ورته وایم هغه ټول شیان PowerPoint کې اچوي بس بیا د پروجیکټور له لارې یا د LCD له لارې ټولو ته ښیي دغه شي ته پریزنټیشن ویل کېږي نو PowerPoint کې موږ څه جوړولی شو پریزنټیشن شو پوه شوې یا کله چې د PowerPoint خلاص کړو ګوره اول یې دغه سکرین راځي چې په دې کې اول بلیک پریزنټیشن چې که چېرې غواړې چې نوی له سره جوړ کړې نو بلانک پریزنټیشن به کلیکوي او دلته تیار جوړ شوي ډیزاینونه شته له دونه هم استفاده کولی شي که دې چېرې غوښتل خو وروسته هم ډیزاین ورکولی شو نو فعلا بلانک پریزنټیشن کلیک کړه چې کله دا راغی نو چې کله PowerPoint خلاص شو نو PowerPoint به موږ لیاوټ نه پېژنو لیاوټ مو ویلی وو که نه لیاوټ کې کوم شیان راځي راته وایاست یو اول ټایټل بار بیا کنټرول بټنز منیو بار क्विक एक्सेस टूल बार बल स्टेटस बार क्या او سکرول بار دا شان دا لیاوټ شو خو په دې ځای کې مونږ اوس ګوره په ورډ کې مو صفحه درلودله A4 A3 په ایکسل کې هم ټیبل غوندې سپریډ شیټ درلود په دې PowerPoint کې چې دغه سټیج لرو دې ته سلاید هم ویل کېږي سټیج هم ورته ویل کېږي خو زیات سلاید ورته ویل کېږي نو دلته څه وایي سلاید ګوره دلته شماره راځي دا چې د فلم اول سلاید ده نو دلته 4 سلاید کلیکوي دلته به یې درته ښیي PowerPoint کې همیشه موږ چې پریزنټیشن جوړو د چیز په ذریعه جوړو د سلاید په ذریعه جوړو مثلا یو معلومات لیکې په یو سلاید کې لیکې بله موضوع چې شي په بل سلاید کې لیکې بله موضوع په بل سلاید کې همداسې سلایډونه جوړوي سلاید چې جوړوي فقط په دغه ځای کې رایټ کلیک او دلته نیو سلاید یو شارټکټ یې کنټرول M ده کنټرول M کنټرول N چې وهې نوی فایل راځي چې نوی پریزنټیشن جوړوي لکه په ورډ په ایکسل کې چې نوی فایل راته کنټرول M چې وهې بیا سلاید اضافه کېږي چې کله کنټرول M وهې یا رایټ کلیک نیو یې کې سلاید اضافه شو ګوره هغه اول سلاید و دا دویم سلاید و یا له انسرټ منیو نه هم یا د هوم منیو نه هم ورچوی شي دلته ګوره موږ نیو سلاید لرو دې کې دغه بیا لیاوټ دی لیاوټ معنا شکل یې قواره چې څه رقم سلاید غواړئ مثلا که چیرته دغه اول سلاید لکه دا چې موږ کلیک کړی ده په دې کې یو عنوان راځي او یو سب عنوان راځي یو عمومي عنوان راځي یو مختصر عنوان راځي او که چیرته دا کلیک وګوره دې کې بیا ټایټل او ټیکسټ دلته به عنوان وي او دلته به معلومات وي
نو کله چې دلته نوې سلاید اخلي دلته هم ګوره مختلف هغه لري لیاوټس لري چې څه رقم غواړي مثلا که چېرته دا کلیک کوئ د کې کېدای شي چې 2 ځایه نه خط ولیکئ دلته یې ولیکئ دلته یې ولیکئ یو موضوع مثلا دلته د عنوان ولیکو دلته هم خط ولیکئ دلته هم خط ولیکئ کېدای شي عکس ور واچوئ 2 عکسه مثلا یو عکس دلته ور واچوئ یو عکس دلته چارټ ګوره دغه شیان ټول ور اچولی شئ چارټ ور اچولی شئ دا ویډیو ور اچولی شئ یوه دې طرف ته راشي یوه دې طرف ته راشي یو به دلته عنوان شي نو له دې ځای نه بیا لیاوټ کولی شي چې چینج کړي چې څه قسم غواړم مثلا دا یو کلیک کوم چې عنوان یې دلته راشي دلته عکس راشي دې ته لیاوټ ویل کېږي کېدای شي چې هر لیاوټ واخلي کوم سلاید چې ما الریډي اخیستی مثلا دا مې اخیستی که دې لیاوټ چینجوم بیا له دې ځای نه چینجولی شي دې ځای نه چې دا هم نوی سلاید راځي هم لیاوټ مغه یو راځي اوس ګوره که دا کلیک ما ټول څو سلایډه شو اوس 5 خو که دلته دا کلیکم دا بیا لیاوټ چینجوي هر یو چې دې کلیک کړی مثلا دا مې کلیک کړی کلیک کوم ګوره صرف د دې لیاوټ چینجوي یا مثلا دا کلیک کوم دا یو چینجوي پوه شوئ اوس زه مثلا یو پریزنټیشن جوړوم دلته مې په اول سلاید کې ولیکل بریا Institute of Information Technology دلته مې ادرس ولیکو یا مې مثلا خپل نوم ولیکو څوک کې تدریس ورکوي یا کوم پروګرامونه تدریسوو خو خیر دلته به زه اوس فعلا ادرس ولیکم چې کاریز زه غواړم چې د کورس لپاره پریزنټیشن جوړ کړم چې تاسو ته ټولو ته یې وښیم چې موږ په دې کورس کې کوم کوم شیان تدریسوو که نه نو اول سلاید کې مې نوم ولیکو ورسره مې ادرس ولیکو دویم سلاید کې مثلا لیکم چې کمپیوټر پروګرامز کمپیوټر کوم کوم پروګرامونه ورته وایي مثلا دلته مې نومونه ولیکل چې وینډوز او ورډ او ایکسل او همداسې نور دلته مثلا د انګلیسي بخش معلومات لیکم چې کوم کوم شیان ورته وایو مثلا دا کتابونه ورته وایو بل سلاید کې نور معلومات مثلا اساسات پاکړم ریاضي فزیک میت دا شیان پاکړم معلومات لیکم چې د کوم صنف مثلا د اول صنف د دویم دا شیان درس ورکوم همداسې هر سلاید کې یو موضوع چې کله دې جوړ کړو اوس مثلا دا زما پریزنټیشن جوړ شو خلک راته ناست دي زه ورته غواړم چې وښیم پریزنټ یې کړم نو بیا به دغه یو کلیکوئ دې ته سلاید شو وایي سلاید شو شارټکټ یې F5 ده په کیبورډ کې F5 یا دا ووهه یا هغه ووهه کلیک یې کړه ګوره اوس به دا په فل سکرین راشي نور شیان به ټول پټ شي صرف به همدا ښکاره شي ګوره نور شی ښکاره کېږي نو له دې لارې نه به یې خلکو ته تشریح کوي مثلا دا سلاید دې ورته تشریح کړو بیا به سپیس یا به یې ایرو کیز وهې هغه سلاید ورکېږي دویم سلاید راځي مثلا دا دې ورته تشریح کړو بیا کلیک یې کړه دریم سلاید راځي دلته هغه هم لري لایزر دا چې کلیک یې ګوره لایزر غوندې نشان راځي لایزر پوینټ وینئ تشریح کوي یو چاته ورته چې مثلا دا کلاس دا شی ده دا ډیټیلز پاکله د دې لپاره چې څوک ښه پوه شي چې کوم شی ته تشریح کوي نو بیا کېدای شي له لیزر نه استفاده وکړي بیا د سپیس ووهه بل سلاید راځي تر څو اخر کېږي چې کله اخر شو بیا بیرته پاور پوینټ راځي هغه ختمیږي نو دې ته پریزنټیشن وایي پاور پوینټ څه لپاره استعمالیږي پریزنټیشن چې هره موضوع پکې ولیکي او بیا یې پریزنټ کړي او د چا له لارې به پریزنټ کوي د سلایډو له لارې سلایډ چې راولئ کنټرول ایم یې شارټ کټ ده بیا به یې له دې ځای نه نیو سلایډ دې ځای نه به نیو سلایډ کلیکوئ له لیاوټ څخه که د کوم سلایډ ډیلیټوه راسم ډایرکټ ډیلیټ سلایډ کولی شي ډیلیټ یې کړي ډوپلیکیټ یې کړي نوی هم ور شي نو دغه سلایډ به ډیلیټ کړي پوه شوئ دې ته پاور پوینټ وایي پاور پوینټ باندې پوه شئ څه کار کوي پریزنټیشن پروګرام ده او پریزنټیشن د چا په ذریعه جوړوو د سلایډو په ذریعه او بیا چې پریزنټوي شارټکټ یې F5 یا سلایډ شو کلیکوئ تر څو پریزنټ شي سپیس وهئ تر څو نور سلایډونه راشي تر څو ختم شي دې ته پاور پوینټ پوه شوئ تر دې ځایه پورې اوس دې کې چې دا کوم موضوعات دي ډېر شیان یې تقریبا د ورډ او ایکسل ته ورته دي چې موږ کله یو پریزنټیشن جوړوو وعلیکم السلام چې کله یو پریزنټیشن جوړوو مثلا دا اوس ما ټیکسټ د زه غواړم چې سټایل یې چینج کړم ګوره دا ټول فاونټ هماغه شیان دي کوم چې موږ په ورډ کې ویلي وو که نه فاونټ یې چینجوي او بولډ ایټالیک او الاینمنټ او بولیټس ټیکسټ ډایرکشن او د ټول هم سمارټ آرټس او شیپس دا شیان هم ټول په ورډ کې ویلي دي که نه ټول هماغه شیان دي دا به تاسو ځان سره وګورئ صرف فقط ګوره دغه شیان چینج دي چې کله موږ نوی سلایډ راولو له دې ځای نه هر سلایډ چې کلیک کوئ لیاوټ سره راځي مخکې مو ویلې ډوپلیکیټ سلایډ که ډوپلیکیټ کوئ او سلایډ فرام آوټلاین سلایډ فرام آوټلاین که چیرته غواړئ چې له کوم فایل نه معلومات راواخلئ چې سلایډ غوندې راشي نو بیا دا یو کلیک کوئ کلیک یې کړه کوم فایل چې هر چیرته وي مثلا زه غواړم چې دغه فایل معلومات راشي
انسرټ یې کا ور هغه ټول سلایډو کې دلته راشي ویني پوه شوئ نو کوم فایل نه راخیستو بیا دا او دا لکه د کوم بل پاور پوینټ پریزنټیشن نه راخیسته بیا به دا یو کلیک کوئ ګوره دې کې له هر فایل نه راخیستی شي که د ورډ فایل وي که د ټکسټي فایل وي له هر یوه نه یې اخیستی شئ خو دا د پاور پوینټ پریزنټیشن لپاره استعمالوئ کلیک یې کړه له دې ځای نه براوز ورته وښیه ګوره براوز فایل که چېرته پاور پوینټ ولرئ مثلا زه په ډیسکټاپ باندې یو پاور پوینټ فایل لرم دا اوپن یې کړه ګوره سلایډونه یې ټول دلته راځي هر سلایډ چې غواړئ کلیک یې کړه هغه سلایډ دلته خپله ور اچولی کېږي ستا پریزنټیشن ته ګوره چې کله بیا یې 5 وایې درته ښیي به یې نو له دې طریق نه هم ته کولی شې چې له بل پریزنټیشن نه فایل راواخلې او دا لیاوټ مخکې مو ویلې که چېرته د کوم سلایډ چې تیار دي جوړ کړی د هغه لیاوټ دې چینجوه بیا له دې ځای نه لیاوټ چینجولی شي او ریسیټ درته اولي حالت ته راولي څنګه مثلا اوس زه دې سلایډ کې تغیرات راولم یا مثلا فاونټ یې شکل یې لیاوټ یې چینجوم که نه چې کله ریسیټ ووهې څنګه کېږي بیرته هغه اولي حالت چې کوم اول لیاوټ ته انتخاب کړی وو او بل سیکشن هم ور اچولی سئ سیکشن مونږ په ورډ کې مو ویلی وو چې برخې جدا کوي که نه مثلا زه دلته څو موضوعات لرم تر دې ځای پورې د کمپیوټر موضوع ده له هغه نه وروسته د انګلیسي موضوع ده نو زه کولی شم چې دلته یو سیکشن ور اچوم مثلا دغه ځای کې یو نوی سیکشن ور اچوم دا ګوره سیکشن راغی کلیک یې کړه رایټ کلیک ور باندې رینیم کولی شئ چې نوم ورکړئ مثلا دې ته زه نوم ورکومه کمپیوټر سیکشن تر څو زما سلایډونه دلته منظم ښکاره شي نو سیکشن جوړولی شم مثلا دغه ځای کې یو سیکشن بل جوړوم او دلته نوم ورکوم چې دا کوم سیکشن ده د انګلیسي سیکشن همداسې هر سیکشن نو بیا دلته ګوره دا بټن هم لري چې کله دا کلیک یې سلایډونه به پټېږي چې کله کلیک یې بیرته به ښکاره کېږي بیرته کلیک یې نو له دې ځای نه کولی شئ چې سیکشن جوړ کړئ سیکشن رینیم کړئ سیکشن بیرته ریموو کړئ ټول ریموو کړئ ټول کولپس کړئ چې دا جمع غوندې هغه راشي چې کلیک یې بیرته ښکاره شي او ټول بیرته له دې ځای نه ښکاره شي نور دا مینیو ټول هم پوه شوئ تر دې ځای پورې بس همدومره